د محمد اشرف غني تازه او نوې وینا راغله دا چې کومې مهمې خبرې کړې دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. محمد اشرف غني وایي ګرانو هیوادوالو، خویندو او ورونو، د ژوند لارې خپرونه کې دا ځل د افغانستان پر طبي زیرمو خبرې شوي چې سمه سپېړنه او استعمال د هیوادوالو ژوند او په نړیوال ډګر کې د هیواد وزن او دریځ په چټکۍ مثبتې خواته بدلولی شي. موجود معلومات ښیي چې موږ کافي ګاز، لږ تر لږه د کورني مصرف په اندازه تیل او په لسګونو نورو داسې کانونو لرو چې د ځینو ډولونه لکه لیتیم په صدور کې په نړیواله کچه پیاوړی ځای موندلی شي. د کانونو د سپېړنې او استعمال په څیر دارنده کارونه له لویو پانګونو او تخنیکي امکاناتو پرته امکان نه لري او افغانان باید په دې برخه کې پراخې نړیوالې همکارۍ ته ځانونه چمتو کړي. خو دا هم باید هیره نه کړو چې د معتبرو شرکتونو او پانګوالو لپاره مهم شرطونه په افغانستان کې د واک ثبات، قانونیت او مشروعیت دی چې که نشتوالی همدا اوس دوام وکړي، کانونه مو یوازې د اومو موادو په پرچون فروشۍ بدلیدلی شي چې د هیواد بنسټیزې پرمختیایي او د وګړو پایدیدونکو سوکالۍ ته د ګټې پر ځای تاوان اړوي. ملګرو که تاسو هم د محمد اشرف غني د خبرو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.